الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا وقال الله تعالى في مقام آخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، دین اسلام د انسان لپاره د اجتماعي د زندګۍ د تیرولو او دغه رنګ په هغه کې وخت تیرولو د معاشرتي نظام دته الله رب العزت د امت ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذریعه سره پیش کړل. کچری تاسو خیال وکړئ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې کم دور چې وو هغه د نفسي دورو او هر سړی به په دې تکل کې وو چې زه د ټولو نه د اوچت وې، زه د ټولو نه طاقتور وې، زه د ټولو نه عزت والا وې، زه د ټولو نه پیسو والا وې او ما ته د ټول خلک لاس په نامه باندې ولاړ. د هر سړي دغه اندازه او دغه طور طریقه او دغه ناشته پاسته ټول لین دین هم دغه بنیادی خبره چې باغی کې وا هغه کې انا پرستی او تکبر رواله تاریخ رواله کې مشرکین مکه تاریخ رواله دغه رنګه د بنی اسرائیل تاریخ رواله یو ګوره چې ایمان نور وړي چې هغه کوم حرکتونه کول او کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کوم کارونه د وخت پیغمبر سره هغه د موسی علیہ السلام سره یې هغه د عیسی علیہ السلام سره یې هغه د عزیر علیہ السلام سره یې که هر یو حضرت عیسی علیہ السلام سره یې زکریا علیہ السلام سره یحیی علیہ السلام سره د بنی اسرائیل چې څومره پیغمبران راغلي د خپل قوم کې نافرمان خلکو چې هغه سره کوم سرکشی اختیار کړی دا کوم نافرمانی کړی دا غي تاریخ لګو مورې پته ورته وجه سوا وجه داوا هر سړی به دا سوچ کو کزه د پیغمبر دی وخت پیغمبر خبر اومنم کدی دا خبر رښتیا وای اول په به منل نه خو مو ته مته چې رښتیا وای او پزړه کې بدايه روان کما ایمان نور نو سرداری ملاړه مشری ملاړه عزت ملاړ قوم کې منوم لاړ انا پرستی ملاړه تکبر ملاړو د ټول خبره به وته یاد
هم د دکې ضد د وجې به د ایمان نه راوړل. بیا چونکې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د مشرکین مکه هم دغه طرز عمل چلی. خو ته پته وه چې ایمان بر حق دی، ایمان راوړی، د الله کلام بر حق دی، قرآن بر حق دی، رسول بر حق دی، ایمان مې نه راوړی. خپلو رشتہ دارانو، خپلو اقرباو، خپلو عزیزانو ټول د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امانت، د صداقت او د اخرنی د پیغمبر د خاتم النبیین د رسالت و تپته و. او هغې باوجود د عزت اغستی او ځنې دا اغستی و که مونږ ایمان راوړو نو زمونږ سرداري ختمېږي، که مونږ الله ومنو، الله ته سجده ولګوله، ټول هر څه ختمېږي. الله به منو، الله سره به بوتان شریک ګڼل. 360 بوتان خانه کعبه کې، خانه کعبه لري ګڼل، خانه کعبه کې 360 بوتان پراتو. دا د اولاد والا دی، دا د رزق والا دی، دې د الله ته فریاد کوي دې موږ له اولاد راکړي، دې الله ته فریاد کوي دې موږ له رزق راکړي، دې الله ته فریاد کوي دې په موږ باندې باران ووري. ټوټل کلهم دغه عقاید وحده لا شریک باندې عقیده څنګه عقیده وا الله به منو چې څنګه ما تای منو نن سبا الله منو خدای الله کوته نه راځي ولې چې دلته کې بیا تانیدار راته تیار نه سپینه تانه جیل ته بوزي کنه موږ نه کوو ګرانه ده. مشرکین مکه ودا سے کار کو چې غیب الله منو خدای هغه عقیده داوا. یاد ساتئ چې کله هم په انسان کې ایمان موجود نوي هغه د عقل نه خالی، کله هم په انسان کې ایمان موجود نوي هغه د عقل نه خالی. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کې چې کوم د جهالت تیارې وي د مشرکین مکه دی وی چې په کوم جامو کې مونږ ګناه کوو په هغه جامو کې رب ته کور نه طواف نشو کولی، دا ګناهګاري جامین او دې ته سوچ نه کول چې هغه ګناهګار بدن بیا څنګه خانه کعبه ته وي. دا عقیده وه د خانه کعبه طواف به بربند کولو. او بیا چې کله مقام ابراهیم نه بدی خوا شو بوتان چار چاپیره ایښي د چا به اولاد پکارو لا بړه د اولاد هغه بوت ته فریاد شروع کو چې الله ته فریاد وکړه ستا خبره مني. اوس بوت ته فریاد کو دې غمقلو کې دومره عقل، دومره شعور، دومره دغه پکې نه و چې دې بوت ته په خانه کعبه کې وي چې د الله ته فریاد وکړه، په خپله به فریاد نه کوو. د دې خبرې ته سوچ وکړئ د نن سبا د زمانې سره چې هر انسان د رب په ځای بل ته سوال کوي، بل ته منت کوي. هغه د بوت نه غوښتو، ولاړ بوت نه غوښتو یا ګرځېدلې بوت نه غواړو. شیخ سعدي رحمت الله علیه یو واقعه لیکي، وی یو سوالګر یو ګرځېدو، سوال یې کو ځان سره په لاس کې کچکول نیولی، ګرځېدو د خلکو نه سوالونه کول. راغی جومات ته ودرېدو، کچکول یې لاس کې نیولی دی، جومات ته وروډبو، خلکو ورته دا څه کې دا خو د الله کور دی. وی ښه د الله کور دی، وی الله خو غني بادشاه دی، کچکول یې راواغوستو خپل یې لرې وغورځو. خلکو ته مینت او زارۍ کوي او څه به درته میلاویږي نه، اگر رب ته مینت او زارۍ شروع کړه الله رب العزت به درته هر څه کوي. دوستانو عزیزانو که نن سبا په مسلمان باندې سخته ده د رب العالمین د رحمت نه، د الله د حکم نه دی لرې شوي. الله درته وایي غلا مه کوه، ته غلا کې. الله درته وایي حرام مه کوه، حرام کې.
الله دا ته وایي سود مه کوه، سود کې دغه رنګې زموږ یو ملګری مولانا یو ځای کې یو علاقه کې هغه ځای کې سوران ډېر شوي علاقې والا خلک ورته وایي استاد وي دوا وکړو چې الله باران وکړي، ورته د الله خاطر وکړي وي تاسو باران غواړئ وي د سود لږ بس کوي د سود د لاسه د ځناور چې بد ځناور وي دا ډېري سوران ډېرېږي. زه خو په جومات کې ناست یم ویسې نه په تاسو باندې عذاب راځي زما په سر باندې کاڼی ونه لګي د الله نه یره وکړئ چې کله نه قوم ته مینت او زارۍ شروع کړي الله رب العزت هغه ختم دی سود بس که الله رب العزت هغه ګنده ځناور ختم. نن سبا کالونه یې وګوره ټوله ډکه. دوستانو عزیزانو حق بیانول ډېر آسان دي، عمل به کول ډېر ګران دي. هر انسان دې خبرې ته سوچ وکړي چې زه رب العالمین ته په عبادت کې ولاړ یم، زما جامه حلاله ده، زه چې دا موس کوم زما جامه حلاله ده، زما دولت حلال دی، زما پیسې حلال دي، زما خوراک سکاک حلال دی. حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د انسان خېټې ته یو حرامه نوړۍ لاړه، څه شی؟ یو حرامه نوړۍ لاړه 40 ورځو پورې دغه موز نه کېږي. وجه څه وجه؟ چې د دغې نوړۍ نه کومه وینه جوړه شي یا د دې انسان په جسم کې گردش کوي، څه کوي؟ گردش کوي. 40 ورځې بعد د هغې چکر پوره کېږي، ختمېږي. نو الله رب العزت د هغې حرامې نوړۍ د وجه یو بل ځای کې راځي وي چې پردی حق ته ووالو صرف 1% وواله، پردی یو حق 1% وواله 400 قبول شوي فرضي منځونه به هغې په بدل کې ورکړي. نن سبا په دنیا کې وګورئ که یو کس لږ ظلم کوي نو بل ورسره لږ ډېر ظلم کوي، چې هغه ورسره ډېر ظلم کوي دی ورسره د هغې نه سیوا ظلم کوي. لکه مثلا نن سبا وګورئ سروې والا راغلي وو دلته کې ګرځېدل، ټیمونه ګرځېدل، ډېر داسې سفید پوشه خلک، حیاداره خلک، عزتداره خلک. ما په ټولو خلکو ته یاره دا جي حرام دي مه کوئ داسې، د دې اویرنس به مې خلکو ته ورکولو. یو څو کسان پکې راغلل تر دې پورې چې پولونه پوره پولونه مولونه یې خالي کړي وو، ټولې میټر یې وړې وې. وجه څه وجه؟ دا دی ته چې دا میټر ټیمپر کوي، انځې کو لوارې کوي، ترکاڼې کوي، زرګرې کوي، څوکې کوي. په هره اداره کې ښه خلک او ښه خراب خلک په هر ځای کې موجود دي. مسلمانان دا خبره یاد ساتئ که زه هر څومره چغې وم چې بی دا حرام دی، میټرې مه بندوئ، حرامه بجلي مه استعمالوئ، د الله نه ویریږئ. په دغه بجلۍ باندې تاسو موز اودس کوئ اودس کوئ نو اودس به مو شي په حرامه بجلۍ باندې ټینګۍ ډکه کړئ. غسل پې کوئ غسل به مو شي، د جنابت نه به پې وځئ. چې بل طرف ته ظلم ته سوچ وکړي. د سرودو کې داسې کار و د جومات دپاره سولرو دپاره خلکو ته مې وویل ښه عزتداره ښه سرمایهداره سړی ورته مې وویل د الله بنده دی جومات ته یو څو سولرې واله چې استاد وي څه کال مې ګوره قرباني نه ده کړې. مې وجه څه وجه وی حالات مې داسې خراب 3 میاشتې مې د دکان کرایي نه ده ورکړې. ورته مې وویل چې څه پیسې زما د پټکي کېږي ما له خپلې پیسې راکړه، خپله سودا مودا هر څه اوچتوم ده نه زه قرباني مرباني مې نشم کولی. حالات دې ته راغلي دي دې ته مجبوره شم چې کونډې مې اچولي. وجه څه وجه ده؟ چل زه چل دی وی استاد وي د 1 یونټ نه والې 100 پورې یو ټیرف دی، د 100 نه والې 200 پورې بل ټیرف دی، د 200 نه والې 300 پورې بل ټیرف دی. نو تاسو ما ته دا ووایئ چې دنیا په کوم قانون کې په کومه قاعده کې په کوم ځای کې که د بجلۍ والا ته وګورئ لا ظلم یې شروع کړی دی، که د ګیس والا ته وګورئ لا ظلم یې شروع کړی دی. بس هر یو انسان په دې چکر کې دی چې زما د جهنم دې ډک شي، هل من مزید هل من مزید، بس دا جهنم نه ډکي. دوستانو عزیزانو ما مخکې ویلي دي د انسان دا خېټه ډکېدو والا نه ده، د دې خېټې د خاطره ډېر خلک مسافرۍ کوي، څوک د کویلو کانونو ته کوزېږي، څوک د غره کاڼي ماتوي،
څوک هر ځای ته څوک په خلا کې صحیح ورته اوچت بلډینګونو باندې کارونه کوي، خپل مرګ سره لوبې کوي، خپل ښځو بچو له رزق او روزي ګټي. او بیا د هغوی ایمانونه پسې جوړي عبد الدینار والدراهم، د دینار او د درهمونو او د پیسو صحیح ورته بنده جوړ شوي. د هغه احکم الحاکمین د ذات د الله د یرې نه په ځای باندې د مخلوق نه هم یره نشته. ټول د ترتیب روان دی دوستان. نن سبا په خلقو کې هغه تمیز ختم دی چې حرام وایسه تا حلال وایسه تا. هغه یو کس ماته راغی استاد یې موږ خو جرمانه جمع کړه، بس ته دا موضوع پرېږده، دا خبره پرېږده، هر څه پرېږده. ټیک ته تا میټر ټیمپر کړی 15 کاله 6 کاله تا ټیمپر کړی، زه ټیک ته تا 1.5 لک جرمانه جمع کړه، 6,000 یونټ دیوالی دي، تا د 10,000 یونټو پیسې جمع کړې، نور یونټ یې چرته لاړې. ټیک ته هغوی ظلم کوي نو ته هم ظلم کوي، هغوی ناجایزه کوي نو ته هم ناجایزه کوي. دوستانو عزیزانو، حدیث شریف کی راضی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې ان قریب زما په امت کې به یو داسې زمانہ په زما په امت باندې راشي چې ظالم جابر انسان به د ټولو خلکو ته شریف کاری، ټولو خلکو ته به شریف کاری، هغه ته به چې خلک سلام کوي د دې عزت د وجې سلام به ورته نه کوي، د هغه د شر د بچ کېدو نه به ورته سلام کوي. او که څوک ورته واویله واه او شاباسۍ ورکوي، په ده کې بنیاد ورته ورکوي، دادګیرنه ورته ورکوي، په ده کې بنیاد ورکوي چې د د فتنې او د شر نه زه بچ. دا د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دی. او که ته هغه سره زور ازمایي کې، هغه د دنیا په دلدل کې ښه مشهور، ښه معروف، ښه اوچت سړی دی، هغه څه نشي کولی. دا اوس چې نوي سیوایي بلونه راغلي، غریب سړی دی ولېږه ورته اکسیجن ته ولېږه، چې اکسیجن ته ولېږې نه دا بل جمع کړه، دا پوره جمع کړه، قسطوارې که شبه جمع کړه. او چې لږ زورور سړی پرې راشي که نه، بیا هغه څه چل کوي، بیا رضا کوي. ما ته معلوم دی چې څوک یې رضا کوي. دوستانو عزیزانو، دا د دنیا وخوار دی. په دې دنیا کې هر انسان یو طبقه ده، کته یو درجه کې تا د پاسه به بلی تر دې پورې د دنیا کې د هر سر د پاسه سر موجود دی. وحده لا شریک تا ته وخت درکړی، په دې وخت کې د رب العالمین پہچان وپېژنه، خپل ژوند وپېژنه، خپل مقام وپېژنه، خپل منزل وپېژنه. مسلمان نن خپل مقام هېر دی. مسلمان ته وایي ستا مقام کم دی، پته به ورته نه، منزل یې کم دی، پته ورته نشته. ټول په اوتو بوتو سر دي او ټول هغه کارونه کوي چې الامان والحفیظ بس هغه. هر سړی وایي چې زه ښه کوم، که دې کونډه لګوي دی وایي زه ښه کوم، که دې میټر الټه کوي دی وایي زه ښه کوم، که دې ناروا کوي دی وایي زه ښه کوم. هلته کې که وابډې والا بل کس راشي میټر ورته ټیمپر کوي، پیسې ولې ورکوي، وایي زه ښه کوم. که هلته کې هغوی ظلم کوي، په 100 پسې یو ټیرف، 200 پسې بل ټیرف، 300 پسې بل ټیرف، د دنیا په یو قانون کې نشته دی چې کم ظلم شروع وکړي. په ایشیا کې څه کې چې په پوره دنیا کې دوره ګرانه بجلي نشته چې څنګه زموږ په دې ملک کې ده، غریب ملک کې. دا خو مشهوره محاوره ده چې د دې ملک عیاشیان ټول د شرفا کوي او ټول سختې او دوږې تندې او دا ټول د غریبانان او ایران او زما غوندې میډل کلاس طبقه ده. دوستانو عزیزانو، وحده لا شریک دنیا ته انسان را لېږلی دی، ازمایش لی را لېږلی دی. خو ازمایش دې ته نه وایي چې دا 2% دې څه وي ورته، دا 5% خلک دې پکې عیاشیانې کوي او دا نور د امتحان کې تېروي. الله رب العزت دنیا ته انسان را لېږلی دی. الله رب العزت ورته وایي من عامل صالحا فلنفسه، نیک عمل صالح کې نیک عمل کې خپل ځان لپاره، ومن اساء فعليها، چې کوم ګناه کار کوي هغه هم ته ځان لپاره کوي. نن سبا یو سړی دې خبرې ته سوچ وکړي، تاسو لیدلي چاته فوډ والا ټول چار چاپېره منډې تړلې وي، هر سړي پسې منډې وي، لیدلي مې دي دکانداران شټرې بندیان
چې ته میډیکل سٹور ولا مریدل چې پسې هغه خپل کمشنر راغلی چې ته شټر کته کړی ولی کمیشن ملاویږي هر سړی ته کمیشن ملاویږي ډاکټر ته دوايي ولګي ګوره په دې خبره خپکیږي ما دا ګوره ما ازمیخ کړی یو ټیک ټاک هم تلو ما دا لمه ټیسټ کو ډاکټر راته دور پر پړای نو لیکل پیژنم تاسو هم پیژنئ وي بس ته خو ختمه ټیسټونه مشټونه هر څه راته ولیکل دکاندار لاړم اتو زرو دوايي راته ولیکل سو اتو زرو ما خپه نشي قتل می چې دا ډاکټر سره کمیشن او ډاکټر چې ته دوايي ولګي بیا د داسي کې چې دوايي والے ګوره ماته وخایا ها ته وای او دا خو ډېر رحم دل انسان دی دا خو ډېر مشفق دی په ما ډېر خپه کیږي خبر وته نه دا سوره بیګونو میګونو تاسو سرکاري هسپتال ته چرته تللی یو کس سره یو پیره پټای لته بیا نیم تله دا بیګونو میګونو ولا چې دا اکثر تاسو لیدلې دا د لپاره راغلي چې حضرت دا دوايي دا زموږ دا دوايي هر دغه باندې سیل کوا پدې کې زما دور کمیشن دې ستا پکې دور دې پی ټی سی ال امام بچو فیس امام داد امام د ټول سيزونه تر دې پورې د بار د ملکونو افر کم کوي دوستانو عزیزانو داسې مکو عمره د باندې کوي حج د باندې کوي با خو د عمره او د حج متعلق یو خبره کړې و دا ځنې خلک چې داسې خبره کوي چې استاد جو پورا کړ پلانګې ډم چې دی پلانګې ګلوکار چې دی پلانګې فنکار ډېر خوش نصیب دی د الله د کور زیارت وته نصیب شوی دی ما ښا بیا وایا یو ګورو دې قتل حج لته دی عمرې لته دی ما ښا بیا ما ویډیو کړی دی ویډیو خراغله په ټیک ټاک باندې راغله نن سبا زمان د استاد ځوان سمک څه شه دی ټیک ټاک ته سوشل میډیا یو څو پوډریان روتی دي او هغه په داسې کاغه وجګي چلیږي زما ستا بچي دا هغه نه بس چلی زده کوي ټول دا غي دا سبق ته چې ما سبق وایا ما قران وایا ما کتاب وایا ما د مور خپل خبره منا ما د استاد خبره منا بس دکې پوډریان ته ګوري او دک تاسو د مستقبل دغه دواګانی د دک کار مده بس تاسو وداسې جوړیږي ډېر په فیمس شي استاد بچو مستقبل په داو باندې لګیدل دی ته د خپل بچی نه خبر نه د خپل اولاد نه خبر نه د خپل لور نه خبر نه د خپل خور نه خبر نه د خپل ځوی نه خبر نه دا ته تاسو په کوم طرف رواني یا وایي استاد ترغیبي خبره نه کوي ترغیبي خبره بس څنګه وکي تا بچی له موبایل اغسته دی پدی باندې چې سکول کې وته سبق خي بیا هغه لور چې ته په موبایل باندې رونی سي بیا پلار ته وایي سم شګي نه په یار د باندې کوم قسم به تخرم چې دلته کې سوره کسان راغلي دي داسې پسروس ترغو چې اولاد د تنگ یو سروس ترغو باندې جاړي مې چل لیکړې یره جی اس پی نه کړې خو سکول کې وته موبایل پکار موبایل مې ولا غسته دي اوس راته پوره مصیبت جوړ غلط لار خور چاته سو خی چې غلط لار دادا بس سم لار ګورې سوک چاته نن سبا چې په دنیا کې وګورځي سوک به توازو نه کی سوک به نصیحت نه کی په سم لار به سوک رانه شي ستا په درد بسوګو نه درديږي ستا په تکلیف ستا په غم راځي ستا په هر یو چیز بسوګو نه درديږي همیشه چې تا د لار خی هغه لار به ته خی چې کندې ته ورځيږي او ستا مستقبل په تاو باندې لګي ته په شرمېږي ته په بربادېږي ته په رسوا کېږي ته په ذلیله کېږي ستا په سوشل میډیا باندې ستا د ماشوم وړوکې ماشوم ناست یې لکه موبایل ورته ولګو کارټون ګوري چې کله کارټون دی ولا پلاس کې ورکړه د هغه وخت مې ستا ذهن ورته دا جوړ کړه چې هر څه دي هم دا دي خبره نه مني موبایل ورکړه بس خبره به ومني زمونږ بنیاد غلط کې ښودی شوی دی د میندو نه وایي د میندو ړومبۍ غېږه چې ده ړومبۍ د اولاد دپاره مدرسه ده تاسو دې خبرې ته سوچ کړی دی چېرته میندې چې پی ورکوي ماشوم ته په دې بنیاد ورکوي پی ورته ورکوي چې اوده شي څه شي اوده شي دغه اوده قوم پاسي په دغه اوده قوم باندې که بیا هر څوک لوبې کوي ټوکې کوي خندا کوي خفیفې کېدي لتې ورکوي هر څه کوي پته نه لګي چلېږي بس صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه مور چې به ورته پی ورکول په دې بنیاد به ورته پی ورکول چې زما بچی به د لښکر سپه سالار وي چې لوی شو بیت المقدس یې فتح نن چې کم ماشوم ته مور پی ورکوي په دغه بنیاد ورکوي اول خو یې نه کهیم نو سي ورته په دغه وزر پی ورکوي اوده کوئ دوستانو عزیزانو د خپل ماشومانو د خپل اولاد د خپل ځان مستقبل په داو باندې مه لګوئ د خپل معاشرې په خپله حفاظت وکړئ
د خپل ایمانونو په خپل حفاظت وکړئ، د خپل مستقبل په خپل ځان ته جوړ کړئ. هر سړی به په قبر کې قسم بالله چې یوازې سبلی هیڅوک په تا سره ګورې موجود نه وي. په دنیا کې چې تا ته کم کس غلطه مشوره درکوي نو یاد ساتئ هغه سړی به ګورې تا سره په قبر کې موجود نه وي. ګورې هغه منکر نکر غروزونه به یې او ستا به پیسري. ته به ډېر وایي چې ما ته فلاني کې مشوره درکړې وه، ورته به وایي چې ولې ستا سره عقل سر او سترګې نه؟ تا چېرته د خولې په ځای پوزه کې نوړۍ منډلې ده؟ چېرته دې د چت نه را دانګلې دي؟ اکثر دا که خیال دې کړی که نه وایي یرې مزګوی کار پرېښوده، یو ځای ته تللي وای مزګوی کار پرېښوده، بل سړی والو ډېرې والو خبرو کې چې مونږ مخکې ته رالو نو وایي یاره دې مزګوی کار نه کوي، مازغه کار نه کوي، نو چت نه یې چېرته را دانګلې وي نه دا یې خو نه کړي. ما بجلۍ کې چې سوچ کې چېرته لاس ورکړی وي نه دا یې هم نه دي کړي. چېرته بجلۍ ستنې پورې چې یا تار پسې ځوانډ شوی دی وي نه نه دا یې هم نه دي کړي. دی بالکل ټیک ټاک دی، بالکل ټیک ټاک. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت دپاره شفیع او محسن راغلی دی، د دې امت دپاره خیرخوا راغلی دی. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، د ښو کارونو به خلکو ته حکم کوئ، د بدو نه به منع کوئ. ښه کارونو نن سبا واعظین شته، مفسرین شته، مبلغین شته، هر قسم نیک خلک شته. تاسو وګورئ سوشل میډیا نن سبا هر چا په موبایل کې پرته ده. څوک چې الټا پلټا حرکتونه کوي ټول نه زیات لایک او سبسکرایب هغه ته ملوي. څوک چې واعظ او نصیحت کوي په هغه باندې سب څه کوي. مړه مولا دی ځان ته لګیا دی ځان ته کار کوي. الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.